دی وایي چې افغانانو بزنسونه دي نو ګوره فرسټ اف آل خو افغانان وروڼه زموږ پښتانه دي موږ پې دردي وو ستا هغه خبره لالا چې اول دې د مالدار وباسي خو دا پیسه د کمې غاړې راغله زه پرې پوهېږم چې کله چې افغانان وروڼه پاکستان ته راغلي وو دې سره خو روپۍ نه وه همدلته یې وګټلې دلته پې ښه کاروبار یې څه شروع کړو د چاینا نه د یو ځای نه د بل ځای نه وروره دا کنټینر یې جاپان نه راوړي نو دا خو ته زما د ملکه ډالر وباسې یو د رانه ډالر وباسو د ملکه بل د رانه لوکل کرنسي مو واخسته دلته چې مال دې راوړو کرنسي ستا جیب ته لاړه نو دا خو موږ ته ډېر نقصان نه دی لکه اوس که چېرې یو افغانۍ وروره راځي او زما پروډکټ دنیا ته ورکوي نو بیا فایده را ځکه ما ته ډالر راځي زما اکانمي ښه کېږي ته خو زما اکانمي هم تباه کړې لوکل کرنسي هم رانه اخلې او د انټرنیشنل اکاونټ نه رانه ډالر هم بار کړې دا بس دی پلیز په دې لږ بس ډالر راغلي دي پاکستان ته دوی په سر ګوره ډالر خو راغلي هم دلته د دې خبرو د بزنس خبره کوو لالا د بزنس خبره کوو دغه ډالر هم پاکستان ته نه دي راغلي هغه د UNHCR اکاونټ ته راغلي باقاعده هغه ریکارډ دی دوی ته میلاو شوي دي خیر پاکستان ته هم پکې خپله حصه میلاو شوې ده نه چې پرسنټېج دا خلکو پکې وهلي دي چې دا چا پکې کار کوو دا نه ده لکه دوی خو ته پیسې راغلي بهر نه په دې کاروبارونو خلکو کړي او بل دا خلکو محنت کړی دی په هره طریقه که نه چې د افغانستان هم خلک داسې نه چې تش راغلي دي چې کوم کاروباریان هلته نه پیسې راوړي دي ځان سره لالا لوکل کرنسي زما دې نیولې ده ډالر زما د ملک ایښ کړې د بار نه شیر وړې ما ته خرڅ زما پروډکټ بار دنیا ته نه دی ورکړی یاره بچه په دې تاسو بیسو کې په دې ته ما بیا ذهن نه رسي لالا زه ته وایم کنه یو خبره السلام علیکم ادھر یو منټ بچا یو منټ ادھر ټول کوم به خو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بخیر دا کار دی احد لالا موږ د دې خبرې مخکې ذکر کړو تا ته پته ده بس بری خلکو خفاکیږي غوځان له خبره ده په پیښور کې په زرګونو سرابې دی کولاو کړي اوس خو باندې شو بیا په عیسائی او نه به غریړونه وشو نو وتښتېدل که نه نه مشران دي اوس هم ښه ډېر کولو دي اوس هم ښه ډېر کولو نه احد لالا ګوره چې کوم زیات نقصان یې کوو که نه د عمران خان په دور کې تقریبا زما خیال دی و نه صراحت اوس هم ښه ډېر نور هم کریک ډاون وکړو نه اوس هغه کوي خو هغه ډالر وباسي که نه دی به پاکستان به په سوالونو او په خیراتونو او په قرضونو باندې ستړی شو وروره په څلورم ورځ به ډالر غیبې وي بل افغانستان کې هېڅ ذریعه معاش د طالبانو نو او وروره د هغې کرنسي په بره روانه وه مشواني دغه ډالر خو پاکستان له چې ورکړو خو د پاکستان سټیټ بینک ته د سټیټ بینک نه خو افغانۍ پیسې نه شي روکې که نه د سټیټ بینک نه به دا ډالر یې چا روکاږلي دا چې کومې بلیک مني وایټ کولو دا دی نه کوله یو خبره ده خطا ده ګوره دا کوم چې پاکستان کې ګوره ډېر داسې افغانیان زه پېژنم چې ګوره د هغې ټولې فیملي بهر ملکونو کې په یوروپ او په امریکا کې فیملي دلته پاکستان کې ولای چې هغې به دا پیسې رالیږلې دلته ایاسامات یې د نیمې نه زیات چې کم دی نو دا ګوره دلته د افغانیان پراته وو دوه ایاسامات اوس هم په لا زیات کسان پیسې راسي بلکې موږ دا وایو چې دا ډالر که د پاکستان کې د افغانانو سرابي ختم شي که نه دا په موږ د مني لانډرنګ دا کوم الزامونه لګي که نه دا هر څه به ختم شي نو حکومت یې ولې چوکیدګار اوس هم ډک دی ګوره درته خبره کوم چوکیدګار اوس هم ښه ډېر ډک دی ناست یو منټ وروره خبره تاسو خبره کوي راځي درته پاکستان په مزې وکړلې که بندې شولې بیا به تاسو څه کوئ بیا به چولو ته ناست یاستئ موږ دې د لوږې مړه شو وروره ته زما غم مه کوه زه دې د لوږې مړه هلکه پیغورونه مه کوئ مړه موږ دلته خبرې کوو تاسو پیغورونه کوئ چولو ته خبره وره خبره ته غوږ شوه لکه تا چولې نه دي خوړلي څنګه چولې نه خورو ته لږ ته څه شی خورې ته ساګ وهې چولې دومره قیامت دی خوړل بس مه کوئ پیغورونه میغورونه مه کوئ مړه غلط خبره غلط طرف ته پاس کوو دوی ته غوږ ونیسه موږ زه خپله ولاکم دې کې تجربه لرم دوی دې وغږېږي موږ به هم ترې زده کړو ټول به یو بل نه زده کړو لکه هغه مه کوئ پیغور مه کوئ د افغانستان نه راغله دوی سره چې د افغانستان هلته لاړم غږ دې خرابه ده مشواني صاحب تاسو خبرو کې دې کې خبره کوم محمود خان په خیر راغی ته به هندل کوم ګوره داسې کار دی عمراني کې عمراني څه شي ستانه کته د لاندې د جاوید زمین ناسته کنه د په پاکستان کې کاروبار هم کړی په ګولاجي پلازا کې خپل غټ کاروبار او د کمپیوټرو واښو یو منټ
روره دا مړه ګوسکته به دې کوس کمه مازغه مه خرابه وه سړی د خبره کوي ته به خبره کې راتنګ اول خو د خبرو چلي ځکه چې یو ځای ته لړ شي او کښېني که نه یو سړي خبره چې ختمه شي بیا جواب ورکوه اواز دې صفا نه راځي او لګیا یې داسې کار دی چې موږ دا نه وایو چې د خلکو سره پیسې نه وي ډېرو خلکو پیسې راوړي دي د افغانستان نه دې کې هېڅ شک نشته دلته به کاروبارونه سټارټ کړي دي هلته کې ځمکې خرڅې کړي دي او هلته کې مطلب چې کوم کاروبارونه هغه ختم کړي دي او راغلي دي نن حال دا دی حقیقت په وایو چې په افغانستان کې د کابل ښار چې کوم دی نو د مکمل د پښتنو نه څه پاتې زیات پرې د پارسیبانانو دغه خلکو قبضه ده ولې دغه پښتنو چې کوم د پاکستان ته راواړي دلته چې کوم دوکانونه هغه به دغه خلکو خرڅ کړو نه کابل نه دا خبر نه ده سموره کابل خو اوس خدای دې په اخره کې نه ده پخوا پارسیبان ډېر اوس خو بیخي ډېر دي پښتانه جواب یې زه ورکوم د کابل په کابل کې دا زه فعلا اوس په کابل کې یم دلته اوس هم پښتانه دي ټول پړسیوانان دي هغه ستاوان نه ده ته یو په پېښور کې تاسو هسې نور خو ټول وطن پنجاب نیولی ده پنجابیانو سره ده نو دغې کې څه خبره ده خبره ګرمان دې لکه تاسو خبره پیغور ته موړئ یو کس خبره ته پرېږدي جاوید ته خبره وکړو پرېږدي دا انډیوالان خبرې وکړي بعد د خبرونو به تاسو که څه نظریه لرئ به خپله